الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد. تراوی څه اهمیت لري په رمضان کې؟ دې باره کې زموږ مسلمانان په افراط تفرید کې واقع دي. افراط تفرید مقصد دا دی چې څوک پکې ډېره زیاته غلو کوي، زیاتې پکې کوي. تراوی په خلکو باندې فرضي واجبي او چې چېرته څوک د کوم عذر د وجې نه، د سفر د وجې نه پرېږدي، نو دې ورته داسې بد ګوري لکه یو چا چې فرض مونځ پرېښی وي. حالانکې دا طریقه غلطه ده. تراوی فرض نه دي بلکې په اتفاق د علماو مستحب دي، او مستحب هغه عمل ته ویل کېږي چې د هغې په کولو ثواب میلاویږي سړي ته، او په نه کولو چاته په هغې عذاب نه میلاویږي. مستحب دې ته ویل کېږي. نو په دې کې چا هم نه دي ویلي چې تراوی فرض دي. دا خبره بالکل اتفاقي ده، واضحه ده او بدیهي ده تقریبا. ځینې ملګري بیا داسې دي چې هغه بیا تفرید کوي. هغه چونکې تراوی د دې وجې نه کوي چې دا خو مستحب دي نو نه به یې کوو. حالن کې یو چا ډېره ښایسته خبره کړې وکان الصحابة یفعلون السنه لانها سنه ونحن نترکها لانها سنه. صحابو او سلفو به یو سنت عمل د دې وجې نه کوو، دا سنت دی. سنت مطلب دا چې د رسول الله طریقه ده که نه، نو ځکه به یې کوله. او مونږه سنت عمل د دې وجې نه پرېږدو چې دا سنت دي. نو دا زمونږ او د صحابو او د سلفو په مابین کې دا فرق دی. دا اصطلاحات هم کله ناکله نقصان کیږي. څه شي ته مونږ سنت ویلي دي، څه شي ته مستحب ویلي دي، نو د دې وجې نه ځینې خلک په دې کې بیا دا کوتاهي کوي. نو دا کوتاهي په دې کې نه پکار، بلکې د تراویح ډېر زیات فضیلت بیان شوی دی. حافظ ابن رجب رحمه الله فرمایي چې اصل کې په رمضان کې یو مؤمن مسلمان دو قسمه جهاد کولی شي: جهاد بالنهار على الصيام وجهاد بالليل على القيام. یو قسم جهاد د ورځې کېږي او دا د رجوع په نیولو کېږي، او بل جهاد د شپې دی او دا په قیام اللیل په تراویح باندې کېږي. فمن جمع بین هذین الجهادین وفي اجره بغیر حساب. چا چې دا دواړه جهادونه یو ځای کړل، هم د ورځې جهاد او هم د شپې والا جهاد، نو دته به د دې پوره ثواب او حساب دته میلاویږي په دې باندې. نو یقینا چې دا یو غټ جهاد دی چې اکثره مسلمانان د دې نه غافله دي. که حدیثو ته موږ وګورو، رسول الله صلی الله علیه وسلم نه کلم داسې نه دي وارد چې هغه تراویح پرېښي دي. تراویح رسول الله صلی الله علیه وسلم پرېښي نه دي، یا د جماعت سره کړي دي یا ځان له کړي دي، لیکن خامخا یې کړي دي. یو حدیث هم داسې نشته چې په هغې کې دا راغلی وي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم تراویح پرېښي دي، بلکې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې ترغیب او ډېر زیات عظیم اجر بیان کړی دی. حدیث د بخاري مسلم دی، مشهور دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. څوک چې د رمضان قیام کوي، تراویح کوي د ایمان او د احتساب په بنیاد باندې، د مخکینی ټول ګناهونه به د معاف شي. د ایمان مقصد دا دی چې د په زړه کې دا یقین او تصدیق وي چې الله رب العالمین چې کومه وعده د ثواب د قیام اللیل کړې ده، دا یقیني او دا حقیقت دی، رښتیا دي. او احتساب مطلب دا دی چې د اجر او د ثواب په نیت باندې کوي، د ریا او د چا د مجبورۍ د وجې نه کوي چې ملا صاحب را باندې ټاپه لګي، خلک به راته بد وایي، په دې نیت یې نه کوي، بلکې په دې نیت یې کوي چې په دې کې یو عظیم ثواب دی او د دې حاصلول زه غواړم. نو د مخکیني ټول ګناهونه به په دې سره معاف شي. عام طور سره علما فرمایي چې مخکینی ګناهونه معاف کېدل د دې نه مراد صغایر واړه ګناهونه دي، لیکن ابن المنذر رحمه الله فرمایي انه يتناول الصغائر والكبائر. په دې کې واړه ګناهونه او کبایر ګناهونه دا ټول په دې کې شامل دي، دا ټول ورسره پې معاف کېدلی شي. او وجه د هغې دا بیانوي چې په دې کې څه تحدید نه دی شوی، په دې کې رسول الله دا نه دی ویلي چې ګنې په دې سره صرف واړه ګناهونه معاف کېږي. نو داسې بعید نه دی چې الله رب العالمین په دې سره د یو انسان کبیره ګناهونه، غټ ګناهونه ورسره پې معاف کوي، او هغه مسلمان ورور چې هغه تراویح د سره نه کوي نه، هغه د دومره غټ ثواب نه محروم شي. بل حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، د ترمذي روایت دی: من قام مع الامام حتى ينصرف كتب له قيام ليله. څوک چې د امام سره ودرېدلو، قیام اللیل ورسره وکړلو، تراویح ورسره وکړي، تر دې چې امام د مسجد نه واپس شو، دیم ورسره واپس شو، د ده دپاره به د ټولې شپې قیام اللیل د تراویح ثواب ولیکلی شي. په دې کې دا مثلا بیانه شوله چې کله د امام سره ته تراویح کې، نو بیا د هغې نه مخکې مه راځي چې 2 رکعته ورسره وکړي بیا راځي، یا ورسره صرف تراویح وکړي، وتر ورسره پرېږدي، بلکې وتر هم ورسره وکړه چې د دغه د انصراف پوره مصداق جوړ شي او پوره ثواب تا ته په دې کې میلاو شي. همدارنګه که چېرته یو انسان مثلا 6 رکعته تراویح نشي کولی، د ځینو مولیانو دا هم غلطي ده چې هغوی په مسلمانانو باندې 6 رکعته، 21 رکعته، 13 رکعته واجبوي چې همدغه عمره به کې که دې نه دې کم وکړلو دا بدعت دی.
یو خدا جهل دی او یو د دې نقصان دا دی چې اکثره مسلمانان تراویح بیا نه کوي چې زه د سره نه به نه کوم نو سیم کولی خو نه شو چې کوم کو بیا بدعتي کېږم نو د سره نه به کوم نه او نن سبا مسلمانان کمزوري دي شل لکاته حقیقت د دې چې څوک هم نشي کولای نو یا خو به مکمل نه کوي او یا به پاکه طریقې سره کوي په څه طریقې سره چې موږ تاسو ته نن سبا نمونه ملاويږي په سوشل میډیا باندې چې ترشل ته خلکو جوړ کړی وي او مذاق استهزاء په قران او په منځ په شروع کړی په طریقې سره وکړي نو لهدا مسلمانان اترکات تراویح په شوق سره کول شي ان شاء الله په اسانۍ سره کول شي او کچرته بالفرض یو مسلمان دا سیدی چې هغه دغه اترکات نشي کولای اول خو مونږه عمده ترغیب ورکو چې دغه اته یو لسرکات چې کوم دي دا د امام سره خبر برابر کوو دومره ډیر زیات نه دي ثواب ډیر زیات عظیم دی او دا عمل دومره ډیر زیات ګران نه دی لیکن کچرته یو کس داسې وي چې هغه بیخي ناراض وي دغه نشي کولای نو ځان دې خیر دی کوي دوه رکعات دي کوي ضرور دي کوي او پېشمنی ټیم کې دي کوي د مسخوتن منځنه وروسته دي کوي د شپې په منځنۍ حصه کې دي کوي لیکن خامخا دي کوي او دغه ثواب نه دي ځان نه محروموي هذا والله تعالى أعلم